د ښځې 15 د خوښې کارونه. کومه ښځه کې چې دغه 15 کارونه وي او دغه کارونه کوي، نو هر سړی ډېر زیات دغه ښځې خوښوي او هر سړی دغه خواهش لري چې داسې ښځه زما وي. کومه ښځه چې دغه 15 کارونه وکړي، نو د هر سړي ډېره زیاته خوښیږي. هغه 15 کارونه کم یو دي؟ نو په دې ویډیو کې درله دغه 15 کارونه ښایم، نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو هم د داسې معلوماتي ویډیو نه خبر شئ او په خپله زندګۍ کې داسې د 15 ښه کارونو والا ښځه په لاس کړئ او ژوند ورسره ښکلی او په محبت تیر کړئ. د ښځې اولنی او ښایسته کار دا دی چې هغه به د خپل خاوند عزت کوي. که حالات هر رنګه وي، چې یوه ښځه خپل خاوند له عزت ورکړي، نو هغه خپله د خاوند په سترګو کې اوچتېږي او یو لوړ مقام ځان له پیدا کوي. عزت کوونکې ښځه همیشه عزت حاصلوي. دویم، د ښځې په نرم لهجه او خوږو خبرو کې یو خاص جادو وي او دغه لهجه د خاوند د ټولې ورځې ستړیوالی ختموي. د محبت خبرې د کور ماحول نه جنت جوړوي. او دریم، یو سمجداره ښځه به دا محسوسوي چې زما د خاوند څه څیز ډېر زیات خوښ دی. روټۍ وي، که کپړې وي یا وړه شانتې موسکا وي، دغه واړه واړه څیزونه محبت زیاتوي. څلورم، په زندګۍ کې داسې غلطفهمۍ او ترخې خبرې هم راځي، خو یوه سمجداره ښځه به په صبر سره دغه هر معامله سمبالوي او دغه صبر د خاوند زړه نرموي. او پنځم، کومه ښځه چې خپل خاوند دپاره دوا کوي، نو دغه دوا اسمانونو ته رسي او دغه ښځه د کور حقیقي ښځه جوړیږي. او د ټولو نه ښایسته کار دوا او د نیت صفا او ښایسته ساتل دي. دغه 15 کارونه چې کومه ښځه کوي، نو هغه کور کله هم نشي بدرنګېدی او کله هم جنګ جګړې پکې نشي راتلی.